أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله د الله رب العزت ارشاد ده خدای په حکم ده الطلاق مرتان دې آیاتو کې مخکم دي میړه او د ښځو د حقوق بیان بیا که یو په بل باندې زیاتوالی راشي بیا به څه کوي یوه لاره د ضرورت په څه دې هغه بیان کوي الله تعالی حکمت الهیم دا د چې توفیز طلاق الله تعالی رجالو ته کړی ښځې له اختیاره د طلاق بې برخې کړي یعنې هغو ته په دې کې حصه نشته په دې کې د الله تعالی ډېر لوی حکمت الله تعالی نرانو ته د طلاق اختیار ورکړی او ښځو ته یې نه ورکړي یوه وجه خو دا ده چې نر یو غیرت لري او دومره وجه دا ده چې نر پوره عقل لري ښځه عقل له وجې کمزوري ده سړی عواقب د امورو ورته معلومیږي او ښځې ته یې نه معلومیږي دریم په انسان کې دینداري زیاته وي چې له ضرره بل ته خصوصا عاجزانو ته پرهیز کوي او الله تعالی چې انسانانو ته دا اختیار ورکړی دا ښځو ته یې نه ده ورکړی ځکه په ښځو کې دغه خویونه کم او بل د سړي له غیرته دا ده چې دی دا نه خوښوي چې یو دوی خپله ښځه په نکاح کړي او هغه بیا ولاړه شي هغه د بل چا په نکاح کې راشي دغه سړی قطعا نه خوښوي د ښځې په تکلیف باندې په پریشانیو باندې صبر کوي لیکن خپل عزت ساتي د ښځې چې څومره ضرورت نفقه خرچه ده دا ټول په سړي باندې هغه یې مهیا کوي نو الله تعالی له دې وجې اختیار سړو ته ورکړی او ښځو ته یې نه ده مخکې یوه کیسه تېره شوه چې له ښځې سره تنها مشوره کول سبب د زیان او د نقصان که نه څه معنی چې اختیار ورکړل شي تفسیر واقع راخستی چې بني اسرائیلو کې یو صالح او عابد انسان د دوی یوه کورواله وه چې ډېر محبت یې ورسره درلود نو نبي ته د هغه عصر الله جل جلاله وحی وکړه چې ته پلانې صالح نیک انسان ته ووایه او دی خپل ځان ته دروغ واړه دا ورته ووایه چې الله تعالی د تا درې دعاوې قبلوي د تا درې حاجتونه خدای پاک قبلوي نو ته مختاره یې چې کوم حاجت له الله تعالی نه غواړې الله یې قبلوي هغه نبي هم دغسې وکړه سایلې سړی ځان ته راوغوښتی او هغه سایلې سړي ته وویل چې الله تعالی تا ته اختیار درکړی د دریو حاجتو د دریو دعاو تا ته اختیار درکړی چې کوم سوالونه یې کوي نو هغه سایلې سړي ورته وویل چې زه یوه ډېره محبوبه کورواله لرم زه به له هغې سره مشوره کړم کور ته چې راغی کوروالا ته یې دا واقعه ذکر کړه چې داسې پلانی نبي د زمانې راغلی و او ما ته یې دا دعاو دي پوره کېده خاص و چې الله تعالی تا ته اختیار درکړی دي درې حاجتو دي درې دعا نو هغه ورته وویل چې یوه دعا ما ته وکړه او دوه دواوې ځان ته وکړه یو حاجت دې ما وغواړله الله نه دوه حاجت دې د ځان دپاره وغواړه یا د تا دپاره څه وغواړه یا د ما دپاره دا وغواړه چې الله تعالی ښایست فوقالعاده راکړي چې چا ته تر اوسه پورې په موجوده وخت کې نه یې رسېدلی داسې ښایست او حسن راکړي هغه سایلې سړي دعا وکړله الله تعالی یې کوروالا ته داسې حسن او ښایست ورکړ چې په موجوده وخت کې د چا داسې حسن او ښایست
حتی داسې ښایست و چې ټوله خونه به روښانه شي. دې ښځې چې دا ښایست په برخه شو نو روانه شوه. مېړه یې ورته وویل چې چېرته ځي؟ ای ځمه زه د خپل ښایست په تا باندې نه ضایع کوم چې الله تعالی ما ته کوم حسن نه کړ. چیرې یو پاچا ګورمه د هغه سره نکاح کړي، خاوند یې د باندې نه پرېږدي او دا د باندې کوشش کوي. اخر دا شو چې پاچا دې وخبر شو چې په موجوده زمانه کې دومره ښایسته ښځه نشته لکه دا، او دا یا یم چې زه ورځم پاچا ته لیکن خاوند یې نه پرېږدي. سلطان دی وقت پاچا چې خبر شو ښځه یې په زور ځینې بوتله. نو سایلې سړي چې ولیدله چې خپله کوروالی له دروازې د باندې وځي نو څومره درد ولري. الله تعالی ته یې دعا وغوښته چې یا الله یو سوال مې ترته کړی و، 2 سواله مې لا پاتې دي، خدای دې ما دا کورواله ته بېزو وګرځوې. نو 2 سوال یې الله تعالی قبول کو. پاچا مخ ته روان ده، دا ښځه تر شا چې خپل جته رسېده شاته یې راوکتل چې دا ښځه بېزو ده، دا خو ښځه نه. بیرته راغی، یعنې خپلې محلې ته هم دا ښځه لا نه ورسوله. بیرته راغی او دا ښځه د کور ته ور راکړه چې ته پوهېږې دا بېزو دي. سړی کار څومره یې له زړه نرمه یي، له زړه نرم یي، خوا یې انسانانو باندې بدي چې ورته ویې کتل چې دا د ما پخوانۍ کوروالا وه، الله تعالی داسې ما یو ځناور ځینې وګرځاوه، خوا یې ورته بده شوه. بیا یې دعا وکړله چې یا اله العالمین خدای پاک د ما کوروالا بیرته په پخواني حالت ته رد کړي، په پخواني حالت باندې شو. نو تفسیر لیکي چې فذهبت العوائج كلها عبثا لا هي افلحت ولا هو. 3 سره حاجتونه یې دغسې عبث ولاړه، نه ښځه کامیابه شوه نه سړی. دا د ښځې د مشورې برکت هر څه یې عبث ولاړه. الله تعالی ډېر لوی غټ حکمت یې ښیي چې الله تعالی اختیار نه ده ورکړی، چې الله تعالی اختیار سړو ته ورکړی او ښځو ته اختیار نه ده ورکړی. تفسیر لیکي چې ښځې ته طلاق ورکول دغه هلته کېږي چې ډېر ضرورت پیدا شي، ځکه ابغض د مباحاتو په نیز الله تعالی باندې هغه طلاق روا شیانو کې چې الله تعالی ته ډېر مبغوض ده هغه طلاق. خو دغه کله روا ده؟ دا د ضرورت په وخت کې. نو مسله ده چې 3 طلاقه په یوه ځای باندې کوروالا ته ورکول دا بدعت او حرام. یعنی چې 3 طلاقه په یو ځای ورکوې دا مېړه یې ګناه کبیره وکړه. نو اوس دا طلاق واقع شو که نه؟ واقع کېږي. او چې دی 3 طلاقه په 3 پاکیو کې ورکړي دا بیا مباح او شرعي ده، روا ده. دومه مسله د ښځې د طلاق دا ده چې مېړه په یو عذر له اعذارو کوروالا طلاق ته مجبوره شي، نو دی دې بیا هم کوشش کې طلاق ورنه کړي، خو ډېر یې مجبوره کوي بیا له طلاقه بل رقم وخت نه تېروي. نو یو طلاق دې ورکړي بیا دې رجوع نه ورته کړي چې عدت دې تېر شي ځینې خلاصه شي. درېیمه مسله طلاق په بیماري کې، یعنی د ښځو په بیماري کې چې او سړی طلاق ورواچي. طلاق واقع کېږي لیکن طلاق په بیماري کې ورکول دا حرام. چې حرام سه نو سړی د بیرته رجوع ورته وکړي چې کله پاکي راغله بیا د طلاق. که دغه سړي چې رجوع ورته وکړه او بیا په پاکي کې بیا طلاق وکړه، آیا دا به یو طلاق وي که 2؟ تفسیر یې چې دا 2 طلاق، لیکن له حرمت خلاص. فامساک بمعروف او تسریح باحسان. حکم الهی ورسته له 2 طلاقو دا ده چې یا خو دې ښځه له ځان سره خوندي کړي، رجوع دې ورته وکړي، له ځان سره دې خوندي کړي په شرعي طریقه باندې. یعنې
ښه ملګرتیا د ښه ژوند تېرولو لپاره بېرته رجوع ورته وکړي او قصد ضرر دې نه ورته کوي لکه د جاهلیت په زمانه کې چې ښځې ته بې غوسه راغله نو یې به طلاق ور واچوه چې کله به عدت پرې کېدی بېرته به بیا رجوع ورته وکړي بیا طلاق ور واچوه یعنې ښځه یې په عذابول او تصریح باحسان یا دې پرېږدي په احسان په لار باندې یعنې رجوع دې نه ورته کوي څو یې چې عدت تېر سي په خپله به باینه سي او له احسان سره د میړه دا هم ده چې بل څوک به چې بل چاته به د خپلې کوروالا له نکاح نه نفرت نه ورکړي د دې عیبونه به نه بیان نکاح دې طلاق در واچوی دی خلاص له طلاق وروسته نه یې پرېږدي مګر په یو شرط باندې چې مهر ځینې غواړي ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا نه دروا تاسو ته چې اخلي لېغه مال چې تاسو شذو ته ورکړی وو چې مهر په دې باندې خطاب میړو ته ده هیڅ شی یعنی نه ډیر او نه لږ روا نه ده چې خپل مهر ولور میړه له خپلو ښځو نه یوسي الا ان يخاف الا يقيم حدود الله مگر هغه وخت بیا ورته روا ده چې میړه او ښځه حدود دی خدای پاک د میړه او د ښځې چې کوم حدود دي کوم حقوق دي هغه نشي ادا کولی په صحیح طریقه باندې نو بیا خلا کولی شي دا خلا اول خلا چې په اسلام کې وسوه شان نزول د دې آیات په اتفاق د مفسرونو دا ده چې جمیله نامی یوه ښځه وه چې د عبدالله بن ابی بن سلول منافق لور وه او د ثابت بن قیس کوروالا وه نو دا جمیله ښځه پیغمبر علیه صلات وسلام بارک ته راغله او داسې ورته ویله چې د ما او د ثابت سر په یو شي باندې یعنې په یو بالښت باندې آینده نه ایښول کېږي او دا خبر هم زیاته کړه چې زه په ثابت باندې نه په دین کې عیب یم نه په اخلاقو کې عیب یم لیکن د منافقت گزاره مې نه ده خوښ او زه د دې طاقت د میړوتوب نه لرم چې دی د ما میړه او بد مې ځینې کېږي او سبب د بدوړلو داسې بیان پیغمبر علیه السلام بارک ته یایي چې یوه ورځ د ما میړه ثابت له نورو خلکو سره له ملګرو سره روان په لار باندې ما چې پلو د خیمې پورته خپل خاوند ثابت مې تر ټولو ملګرو سخت تور ولید په رنګ باندې تور او تر ټولو ملګرو مې لنډ قد ولید په قد کې هم کوچنی او مخ یې هم تر ټولو خلکو بد را معلومېد نو مې له دې سببه بل ځای نه راځي نه مې ده خوښ جمیلې چې دا خبره د خپل خاوند په مخ کې پیغمبر علیه السلام بارک ته وکړه نو ثابت پیغمبر علیه السلام بارک ته ویله چې ما خو دې ته په ولور کې باغ ورکړی ته دا امر که چې هغه باغ چې ما دې ته په مهر کې ورکړی دا هغه دې بیرته ما ته راکړي نو زه به خله ورسره وکړم پیغمبر علیه الصلاة والسلام بارک جمیلې ته وویل چې په دې خبره کې د ثابت څه یایې جمیلې ورته ویل چې باغ خو ورکومه بلکې زاید روپۍ به هم ورکړم پیغمبر علیه السلام بارک ورته چې زاید روپۍ مه ورکوه فقط هغه د ده باغ ورکړه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بارک ثابت ته ویل چې خپل باغ ځینې واخله او دا پرېږده ثابت امر دی پیغمبر علیه السلام بارک ومانه او خپل کورواله یې خوشې کړه او خله پای ته ورسېد په اسلام کې اولنۍ وار دا خلوه ابتدا د خلې سره د میړو د ښځې گزاره نه کېدله ښځه ډېره بدچلنه دا تفسیر اوس راځي فإن خفتم الا يقيم حدود الله که تاسو ویرېدئ ای خاوندان چې د ښځې د میړه په مابین کې حقوق نسو سره ادا کول یا سړی د ښځې د حقوقو د ادا کېدا قابل نه و او یا ښځه د میړه د حق د ادا کېدا قابل نه و دا حقوق ادا کېدا هم له دواړه طرفه کېږي فلا جناح علیهما فیما افتدت فیه
یعنی میړه او کوروالا نسی حقوق په ځای کولای حدود د خدای پاک چې احکام الهي دي په باره د ازدواج کې په احکام د شرع شریفه گزاره نسی سره کولای فلا جناح نو ګناه نشته په دوی دو یعنی په میړه او په ښځه باندې په هغه مال کې چې کوروالا یې په پیدې کې خاوند ته ورکړي په بدل د خلې چې ما پرېږده دغه خپل ولور او مهر یې در واخله ما خو دا حکم چې په دواړو باندې ګناه نشته دا په یو صورت کې ده نافرماني چې د ښځې لخوا تفاسیر راخستی دي چې په میړه باندې دا ګناه ده چې مال دی خپل کوروالا نه غواړي دا مهر غواړي ځکه الله تعالی لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتم تاسو د پر روانه د تاسو خپل مهر ل خپل کوروالا ونه غواړي او دا رقم په ښځه باندې دا ګناه ده چې دا میړه ته مال ورکوي په طلب د طلاق باندې چې ما ته طلاق را د خپل مهر دې پر ولی چې طلب د طلاق یو ګناه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام برکه ایما امراته هر ښځه چې دا وغواړي ل خپل میړه نه طلاق بیل عذر کوم عذر نه یې هر شی پرې حقوق ادا کوي سي لیکن دا مازی خپل شوق د بس زبل چیر ولاړه سم اولادي میړه ځان خلاص کړه کوم شرعي عذر نشته او دا طلاق غواړي بیل شرعي عذر ښځه طلاق ل میړه غواړي پیغمبر علی السلام برکه فحرام علیها رائحه الجنه په دې ښځه باندې بوی د جنت حرام هیڅ شی نشته په کور کې د پریشانی تنګي جوړه کړې ده هر شی تر پردي میړه د حقوق ادا کوي سي گزاره دي کیږي تا نوري نخره راخسي معلومه ده ته په دې دنیا کې الله تعالی ته له جهنميانو نه حساب کوي بختوره ښځه هغه ده چې میړه چې د لمانځه پایبند دی او میړه نه د مال حفاظت کوي اولادیه نه میړه خوشاله دا چې مړه چې د جنت اته دروازې په کومه دروازه چې غواړي پیغمبر علی السلام برکه دا تلای سي جنت چې تابعدار نه نافرمانه نه او مخکې تیر سو چې سړی ته دا نه دراوه چې ښځه په مړی باندې په کالو باندې د دنیا په خواهشاتو باندې ووي دا بیا سړی ته نه دا چې مړی در په خی کالی در منځ دی اولاد تربیه تر دي دا د دې شیګړه ده ا شیګړې ته دیم سړی او په مخ باندې په یو صورت کې د ښځې وال روانه په مخ باندې والی دیوالو د زجر ډیره طریقې نو ورکړه د مال په معصیت باندې حرام ده لیکن سره لدی کپدی دوی دواړه ویریده چې حدود د شرع احکام الهی په باب د ازدواج کې نسی پر کولای او په بقا د زوجیت کې په ګناه باندې اخته کیږي نو دواړو تروا د ورکه د مال او اخستل لیکن دا حالت چې خوف د نافرمانی له دواړو طرفه موجود او که نافرمانی خاص د میړه له خوا نو اخذ د مال میړه ته حرام دی هدايه ملا سبي ويكره اخذ المال في سوره المذكور تحريما او کنا فرمانی د شج لخوا بیا دا ګناګار د اعتاد مال باندې حرام دی او کچیر نه فرمانی له یو طرفم نه و نه د شج له طرفه و نه د میړه له طرفه او نه دی ویریدل چې موږ په الله تعالی حدود نه کو ادا بلکې د الله تعالی د زوجیت چې الله کوم حدود ورکړي دي هغه ما ادا کوي نو نه میړه تروا د اخستل دي ما او نه شج تروا د ورکړه د مال چې دا طلب د طلاق لیکن کبه هم دی د ګناه ته نه وکتل او خلع وکړه نو خلع واقع کیږي په شذ باندې ورکړه د مال واجب ده او سړی بغمال اخلي نو واقع کیږي خلع لیکن ګناه ده تفسیر لیکي هغه څوک چې خلع طلاق وایي نو دوه طلاق ورسته دغه خلع بیا دریم طلاق راځي او خلع دم طلاق
الله رب العزت په دې کې د میړو د ښځې حقوق بیان کړي او الله رب العزت دا وفرمایل چې سړی د طلاق له خبرونه چې د الله تعالی په نیز په روا شیانو کې چې الله ته مبغوض دغه طلاق د دې طلاق د سړی ډېر لري کېږي نه دې په ټوکه کې ذکر کوي نه دې په قص کې ذکر کوي چې ډېر ضرورت نه پیدا لدې شي نه دې سړی دی الله دې وساتي ځینې سړو باندې خپل ښځې په ټوکه باندې طلاق سوي او بیا دوی ورنږدې کېږي لکه پردۍ ښځې چې ورنږدې کېږي هغه اولاد چې پیدا کېږي الله دې وساتي لکه هغه شهرمن او دی خبر نه بیا وروسته هغه اولاد یې زیات نافرمانه او خبر نه چې دا ښځه له ما نه طلاقه سوې العیاذ بالله الله دې وساتي ته به له ما سره مړۍ ته ولاړ شي یا نه ځم د ښځې په طلاق نن مې بس مړۍ کړې ده خامخا به درسره یې نه درسره ځم په 3 کاڼې طلاق ښځې په طلاق ښځې غریبې څو ګناه کړې هغه سړی ورسره ولاړ هم نشي مړۍ ته خو ته باندې ښځه هم طلاق شي عدت یې تېر شو نو باینه شو ورنږدې کېږي 2 طلاق یې واچوه ورنږدې کېږي عدت تېر شو نو لکه له خپلې پردۍ ښځې سره سړی یعنې دی خپل کور والا لیکن داسې ګناه ده لکه له پردۍ ښځې سره چې ستا الله تعالی دې په دین باندې عمل راکړي الله تعالی دې د نیکو کارو زیات توفیق هم دې الله نصیب وکړي اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وجعلنا الآخرة خيرا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا إله العالمين خدای استقامت په توبه راکړي یا الله استقامت په شریعت یا الله واړم نیک صالح تقوادار خادمان دې یا الله مسیرانه